ستی ستی دی په ګوګل کړم یاره او تا چاته ساز او چاته غل کړم یاره ستی ستی دی په ګوګل کړم یاره تا چاته ساز او چاته غل کړم یاره په غریبۍ کې زه چانه پوښتلم په غریبۍ کې زه چانه پوښتلم په مالدارۍ کې هر چا خپل کړم یاره ښه نو زما په مرګ ستا ژوند جوړیږي ښه نو زما په مرګ ستا ژوند جوړیږي راشه چې دا مسله حل کړم یاره خجی احلاس دلته څوک نه پیژني خجی احلاس دلته څوک نه پیژني مطلب مې دا چې ځان بدل کړم یاره د ژوند په لار چې را سره وي عرفان د ژوند په لار چې را سره وي عرفان داسې به څوک ځان سره مل کړم یاره السلام علیکم ګرانو مینوالو ستاسو ادبي رور جعفرشاه درویش یم پروګرام دی ښکلی مازدیګر په ښکلی مازدیګر پروګرام کې د پروګرام په چالو کې هما یو ډېر زبردست زلمی شاعر عرفان الله یوسفزي صاحب شعرونه وویل دغه شانتې یو زلمی شاعر خواته راغلي یو خوا کې ورسره ناست یو خبرې اترې به مو سره کوو شعرونه به هم ترې نه اورو نو راځئ چې نیغ په نیغه ورسره میلو شو السلام علیکم ګرانه په ښکلي مازدیګر پروګرام کې درته ستړي مه شي او هرکلی وایم وعلیکم سلام درویش خان تاسو ډېره مننه چې موږ ته دومره لنډ تنګ وخت کې دومره موقع غاټه موقع راکړه ډېره مننه مو کوم ګرانه یقینا زمونږ ډېر ملګري تاسو پیژني خو د روایاتو مطابق خپله لنډه شان پیژنګلو را سره وکړي زما نوم شاهد دی او د مندوخیلو یم او تخلص چې کوم دی د کلي نوم مې دی مندوخیلو خلوص مې مندوخیل یې دی ښه جي دا راته وایي څومره وخت نه شاعري کوې او استاد مو څوک دی په شاعرۍ کې غالبا خو 2017 شاعري ما چالو کړې ده او استاد مې چې کوم دی عادل استاد دی د پیرپیې کلي هغه سره مې زده کړی ادیب او قافیه هر شي باندې الله پاک دې روغ جوړ ساتي هر شي باندې هغه پوه کړی یم دا راته وایي ستاسو استاد د پیرپای دی تاسو دلته خیر آباد اټک سره خوا کې اوسېږئ نو آیا څنګه هغه سره تاسو څنګه روزانه ځای راځئ او زده کړه ورسره کوئ داسې حساب کتاب دی نو بس تکلیف خو ډېر زیات خو بس زما شوق و شاعرۍ سره نو په دغه وجه باندې هغه سره تلل راتلو کوم دا راته وایي زمونږ دا قدم چې مونږ ګرځو شاعرانو پسې لی پلی آیا دې کوشش ته تاسو په کوم حال ګورئ یاره بالکل پښتو ادب سره زه خپله ډېره زیاته مینه کوم څوک چې دي او ډېر هم خوښ مې دي پښتو ادب والا مې ډېر خوښي شاعري چې څوک وي ښه جي نو مینوالو سره به څه شریک کول غواړئ زمونږ مینوال خو زیاتتر شعرونه خوښوي نو څه به راسره شریک کول غواړئ غزل ټپه چاربې ته څه شي نو به ویم درته یو غزل نه مخکې به یو دوه درې شعره درته ووایم چې دین دنیا به یې ښایسته وي د نیکانو دین دنیا به یې ښایسته وي د نیکانو د اسلام د محمد د پتنګانو کو ته دوست وي د دوستۍ حق په ادا کې کو ته دوست وي د دوستۍ حق په ادا کې سر قربان که په دوستۍ کې د دوستانو او زه شاید د مندوخیلو به تې چپ شم زه شاید د مندوخیلو به تې چپ شم خپل صفت چې اوس شروع کو شاعرانو او یو بله غزل لري چې څنګه گلشن کې چې ګلان ډیر دي څنګه گلشن کې چې ګلان ډیر دي داسې مې کلي کې یاران ډیر دي څنګه گلشن کې چې ګلان ډیر دي داسې مې کلي کې یاران ډیر دي تا په مینت او په جرګو به ګټم تا په مینت او په جرګو به ګټم زما سپینګیري مشران ډیر دي تا په مینت او په جرګو به ګټم زما سپینګیري مشران ډیر دي ډېر ښه دی تا په مینت او په جرګو به ګټم زما سپینګیري مشران ډیر دي هره خبره ماته غوږ کې کوه هره خبره ماته غوږ کې کوه ځکه چې دلته رقیبان ډیر دي خد دی ډېر ښه دی بیا راته ووایه هره خبره ماته غوږ کې کوه ځکه چې دلته رقیبان ډیر دي او زه په تا باندې مین یم خپله یاره زه په تا باندې مین یم خپله یاره نور خو دلته نازولې خوبان ډیر دي او زه په تا باندې مین یم خپله یاره نور خو دلته نازولې خوبان ډیر دي او زه شاید مندوخیلوال خو ستا مرید یم زه شاید د مندوخیلو ستا مرید یم او الله چې دلته کې خو پیران ډیر دي ډېر ښه ډېر ښکلی دی وړاندې به راسره څه شریک کول غواړئ یو بله غزل ده څوک به دې مړ کي ښکلی یار مه یادوه څوک به دې مړ کي ښکلی یار مه یادوه د دواړو سترګو نازولې خمار مه یادوه تا خو ویل چې تر قیامته به یې نوم نه اخلم تا خو ویل چې تر قیامته به یې نوم نه اخلم په دغه خوله د غمازیانو اغیار مه یادوه ډېره موده وشوه چې خاورو ته سپارلی دی مونږ
ډیره موده وشوه چې خاورو ته سپارلې د مونږ د خوشحالۍ په دې موقع خو د پلار مه یادوه خو هغه چې تا او ما جوړ کړی و د غره لمن کې هغه چې تا او ما جوړ کړی و د غره لمن کې د خپله لاسه دې وران کړی یادګار مه یادوه او د کلیوال ژوندون نه زه زما ځان قربان شه د کلیوال ژوندون نه زه زما ځان قربان شه هغه بېخود د شان ژوندون خو د ښار مه یادوه او دا زه شاهد مندوخیلوال خو د رب در کې ناست یم زه شاهد مندوخیلوال خو د رب در کې ناست یم د داسې در نه علاوه ته بل دربار مه یادوه دواړو سترګو نازولې خمار مه یادوه استاد جي تاسو شاعرۍ خو ډېره مزه کړې ده غواړم چې سم ډېر شعرونه د نه واورم څه به راسره شریک کول غواړئ نور یو بله غزل به درته ووایم چې پتا پسې مې باویړی شو ای جانانه زما پتا پسې مې باویړی شو ای جانانه زما زما په تبه کې زیړی شو ای جانانه زما تا چې بیسورې پشنو ګټو ویشتو تا چې بیسورې پشنو ګټو ویشتو هغه سړی نن لیونی شو ای جانانه زما او زما د زړه په باغچه خزان حملې کولې راته چې رالې نو سپرلی شو ای جانانه زما من خو داسې هېرېږي او اخري کسر به درته ویم چې تا د شاهد مندوخیلوال پوښتنه ونه کړله تا د شاهد مندوخیلوال پوښتنه ونه کړله څه سویلی وې سپینلی شو ای جانانه زما ډېر ښه دی ډېر ښکلی یقینا ډېر مسافر هم زموږ دا پروګرام ګوري مسافرو دپاره به څه ډالۍ کول غواړئ مسافرو کې خو ما یو غزل ویلي وه کېدای شي تا ورسو اورېدلي وي چې ای مسافره بس دې کور ته راشه ای مسافره بس دې کور ته راشه زما د خوږ زړګي ټکور ته راشه کو ما ته نه راځې نو مه راځه تو کو ما ته نه راځې نو مه راځه تو جانانه یو ځل خپلې مور ته راشه کو ما ته نه راځې نو مه راځه تو جانانه یو ځل خپلې مور ته راشه لارې ته سترګې نیولي دروازې ته ګوري لارې ته سترګې نیولي دروازې ته ګوري هغه نیازبینې نازولې وړې خور ته راشه او داسې خالي او بیرونکه غوندې ښکاري اشنا داسې خالي او بیرونکه غوندې ښکاري اشنا راشه په خوړ کې د طوطیانو هغه شور ته راشه او په مندوخیلو کې یاران دې یادوي په مندوخیلو کې یاران دې یادوي راشه شاهد د رباب هوټنګ ټکور ته راشه ډېره مننه د نوی صاحب استاد جي د پروګرام په آخر کې باندې یو غزل را سره بل شریک کې نو مزه به ډېره وکړي غزل خو یو دی خو مانه داسې هېرېږي چې د ستا خوښه او اختیار دې که راځي د ستا خوښه او اختیار دې که راځي زما تا ته انتظار دې که راځي ور طرف ته په سپرلې او سره ګلونه هر طرف ته په سپرلې او سره ګلونه نن موسم ډېر خوشګوار دی که راځي هر طرف ته په سپرلې او سره ګلونه نن موسم ډېر خوشګوار دی که راځي تا سره به مې دا ژوند رڼا رڼا شي تا سره به مې دا ژوند رڼا رڼا شي بس ګریوان مې تار په تار دی که راځي او ما شاهد مندوخیلوال ته یې داسې ووایي ما شاهد مندوخیلوال ته یې داسې ووایي هغه ساده باده په لار دی که راځي ډېر ښه دی ډېر ښه ګرانو مینهوالو ته څه میسج څه پیغام ورکول غواړئ نو بس ټول د مسافرو ځان خیال دی ساتي د مشرانو عزت دی کوي او نور ټولو ته به سپیشل سلام ورکوم زما پیج ملګري چې کوم دي ټولو ته سپیشل سلام دی نو بس دغه سلام دی منظور کړي نور به مونږ څه ووایو ښه د وخت راکول یو جهان مننه چې تاسو دومره مصروفیاتو کې مونږ ته وخت راکو مونږ سره مناستې وکړو او مونږ ته ښکلي شعرونه ریکارډ کړو نو ډېره مننه سو خبره نشته داسې سو مشکلات نشته بس دغه نو ښه مینهوالو یقینا چې دا شاهد مندوخیل صاحب دا ښکلي شعرونه به ستاسو خوښ شوي وي مونږ ته خپله رایې خامخا راکړې دې سره زه جعفرشاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم ښاد او آباد بریالي اوسئ د الله په امان